السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. د سورة الحجرات په 12 آیات کې الله جل جلاله راته وایي ولا یغتب بعضکم بعضا، تاسې یو د بل غیبت مه کوئ، په بل کې غیبت مه کوئ. او د جابر او د ابي سعید رضی الله عنهما څخه روایت دی چې رسول صلی الله علیه وسلم بارک ویلي دي ایاکم والغیبه، تاسې ځان وساتئ د غیبت څخه، فإن الغیبة اشد من الزنا، غیبت تر زنا ډیر سخت دی. ځکه وایي یو سړی زنا وکړي بیا توبه وکاږي، الله یې توبه قبوله کړي، خو صاحب الغیبت ته چې غیبت کوي هغه ته مغفرت او بخښه نه کړول کېږي تر هغه وخته چې هغه د غیبت کې کړی وي هغه بخښه نه یې ورته کړې. او انس راته مبارک وایي رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک المرارت لیلة الاسرى، زه د معراج په شپه باندې پرې قوم باندې رالم چې دوی د مخ غوښې په نوکانو باندې را جلا کولې. فقلت ما وویل یا جبریل من هؤلاء، دغه څوک دي یا جبریل؟ فجبرائیل علیه السلام راته وویل چې هؤلاء الذین یغتابون الناس، دغه انسانان دي چې د انسانانو غیبت یې کاوه. او دغه رنګه د برا رضی الله عنه مبارک څخه روایت دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک وخت خطبه ویله، حتی دومره اواز په زور وسو چې په کورو کې هغه زنانو اورېدل د ده خبرې. رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک ویل ای انسانانو، ای مؤمنانو لا تغتابوا المسلمین، تاسې د مسلمانانو غیبت مه کوئ. او د میمونې رضی الله عنها مبارک څخه روایت دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک راته ویل یا میمونې، د قبر د عذاب څخه پناه غواړه، او د قبر عذاب چې انسان ته سخت کړول کیږي او د قبر په عذاب چې انسان مبتلا کیږي، الغیبة والبول، غیبت کول او د بولو سره احتیاط نه کول. او د ابو هريره مبارک څخه روایت دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د قبر عذاب د درو شانو څخه وي، له غیبت او د مسلمانانو په مابین شیطانت کول او د بولو سره نه احتیاط کول، د دغه درو شانو په وجه باندې د قبر عذاب پیدا کیږي. او دغه رنګه د قتاده رضی الله عنه مبارک څخه روایت دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک وایي د قبر په عذاب کې یوه حصه عذاب د غیبت په وجه باندې، یوه د شیطانت په وجه باندې، یوه د بولو سره د بېباکۍ په وجه باندې سړی د حیواناتو او یا د خپلو بولو سره بېباکي کوي، هغه کالي نه ځینې کنټرولوي او کالي نه ځینې ګوري. دغه عذاب کې دغه درې شان ډېر غټ رول لوبوي د قبر په عذاب کې. او دغه رنګه په روایت کې راځي چې وایي رسول الله صلی الله علیه وسلم په ورځ قیامت په یو انسان ته وویل چې یو انسان ته به وویل چې ورته د پلانکي څخه خپل حق واخله، دی به وایي چې پلانکي خو زما حق نه ورباندې، زما پور نه ورباندې. نو بیا به ملایکې ورته وایي چې دا هغه څوک و چې په تا کې په دنیا کې غیبت کوه، ورشه دا خپل غیبت حق ځینې واخله، خپل غیبت پور ځینې واخله. نو به ورسي که دا غیبت چې کړی دی د هغه په عملنامو کې به وګوري چې هغه ښه ښه نیکۍ د هغه به جلا توري کړي. که چېرې هغه ګناهګار وي نیکۍ نه لري بیا به د خپل عملنامې څخه هغه بدې هغه خراب اعمال چې ده په ژوند کې کړي دي هغه به ده ته ورکوي. دا په دنیا کې په ما کې غیبت کړی دي، نو ستا نیکۍ نه څه چې زه ورسره واخلم، دغه زما بدي یې ستا، نو به زما او ستا حد سره مجرات شي. او دغه رنګه د انس رضی الله عنه مبارک څخه روایت دی چې الغیبة اشد من الزنا، غیبت سخت تر زنا. ولی صاحب الغیبت لیس له توبة، د دپاره توبه نسته، د ده دپاره توبه نسته. هغه وخت توبه ده چې هغه د غیبت چې کړی دی هغه بخښه ورلره وکړي. دغه رنګه یو شیخ مبارک وایي سهار لمانځه څخه راووتلم، یو شاګرد راته رالی چای ته یې بوتلم، نو بیا وایي ده راته ووایي چې ماښام شپه مې د فلانکي عالم سره وه، هغه په تا کې غیبت کوه. نو د عالم وایي ما ماښام خوب لیدی، د هغه بل عالم د عملنامو څخه نیکۍ زما او عملنامې ته رااولي، زما د عملنامې څخه هغه بدۍ د ده و عملنامې ته بېلوتت کېږي ورځي. نو په دې سیر باندې نه پوهېدلم چې دا څه سیر دی. خو کوم وخت چې دغه شاګرد رالی راته ویې ویل چې فلانکي په تا کې غیبت کوه،
زما د خوب معنا هم وختله. نو باره مې وایي تحفه برابره کړله، زماني کشمیش و بادام و هر څه چې وه. نو ورغلم د عالم کور ته ورغلم، ما تحفه مې ورکړله، ښه عزت و اکرام یې د ده وکړ. ولدرته سبحان الله ټوله شپه مې په تا کې غیبت کوه او ستا شاګرد راغلی و، دا ټوله شپه ستا په غیبت را باندې تېره شوه او ته دونه نیک یې، اوس دې بیا تحفه هم راته راوړې ده. ولمال خو ښه دې را سره وکول. ولو ښه مې نو ولې در سره کړي دي، خو غیبت مې کې در وکړي، دا خو مې بد در سره وکول. ولمال یا ښه دې را سره کړي دي. ما ماښام خوب لیدی ستا د عملنامې څخه حسنات یو نیکۍ زما عملنامې ته راځي او زما د عملنامې څخه ګناهونه ستا عملنامې ته دربیلوتت کېږي. نو د دې خوب په معنا نه پوهېدلم چې دا څنګه سیر و څنګه کیف کوي. کوم وخت شاګرد دا بیان راته وکړي ما د خوب معنا هم وختله. او د رسول الله صلی الله علیه وسلم برک حدیث مبارک هم دغه دی چې په یو څوک په یو انسان کې غیبت کوي د هغه نیکۍ د ده عملنامې ته راځي، د ده ګناهونه د هغه عملنامې ته ځي. نو غیبت کول په یو چا کې دا اصلي په خپل ځان سره ظلم دی، هغه ته هېڅ ضرر نه رسېږي، هغه ته دې نوره ګټه ورسوله. که په یو چا کې غیبت کوې ستا ورسره عداوت او دښمني وي، خو دا خو دې ګټه ور ورسولی، ضرر دې نه دی ورسولی، خو نیکۍ دې ورکړې، نیکۍ دې موت یې ورکړې. عبدالله بن مبارک رحمت الله وایي که غیبت ما کولی ما به د مور پلار غیبت کولی، ځکه ما ته دا خوند راکوي چې زما نیکۍ مور پلار ته ورسي. نو خو نه د مور پلار غیبت کوم نه د بل چا د کوم. که مې کولی په مور پلار کې به مې کړی وای چې خپلې نیکۍ دوی ته ورسي، خپلې نیکۍ مې په دوی باندې پیرزو کېږي. نو محترمینو موږ چې په یو چا کې غیبت کوو موږ هغه ته اوس ګټه ورسوو او که تاوان ورسوو، دا خو عین ګټه ده. که د یو چا سره ستا تربورګلوي وي، د یو چا سره ستا عداوت وي، د یو چا سره ستا دښمني وي، دا خو دې عین ګټه ور ورسوله، دا خو دې عین هغه ته منفعت ور ورسوه. او دغه رنګه وایي موسی علیه السلام ته الله جل جلاله وحی وکړ من مات تائبا من الغیبة، که څوک د غیبت څخه په توبه باندې مړ شي، هغه عفو د هغه سړي څخه هم واخلي، فهو اخر من يدخل الجنه، دا به اخرنی هغه څوک چې جنت ته ننوځي. ومن مات مصرا علیها، که څوک پر غیبت باندې همیشه توب کوي په دغه حالت کې مړ شو، فهو اول من يدخل النار، دا به اول هغه څوک چې دوزخ ته به ننوځي. او دا ابوذر غفاري په نوم مبارک څخه روایت دی چې د ابو برزه رضی الله عنه څخه روایت دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک وایي لا تحاسدوا ولا تباغضوا، تاسې حسد ما کوئ، بغض ما کوئ. او رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک وایي تاسې یې مسلمانانو په مابینځ کې شیطانت ما کوئ او تاسې یو د بل غیبت ما پلي کوئ. وکونوا عباد الله اخوانا، د الله بندګان ځان جوړ کړي او مؤمنان یا سورونه یا سره ورونه ځان جوړ کړي. او دغه رنګه د عبدالله بن عمر په نوم مبارک څخه روایت دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک وایي رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي په ورځ قیامت به انسان راوړل چې د الله جل جلاله حضور لره، هغه د نیکۍ عملنامه او د بدۍ عملنامه دواړې به ورته راوړل شي، اعمال به وتلل شي. رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي فترجع السیئات، هغه د ده ګناهونه به ټول درندوالی پیدا کړي، هغه به ډیر سي، نیکۍ به یې لږ سي. نو دلته به حکم و فیصله د دوزخ پر باندې کېږي چې دوزخ ته یې بوځي، ځکه چې د هر چا ګناهونه ډیر سي، نیکۍ یې لږ سي، هغه به یا الله بخښ ورلره کړي یا به علیه الصلاة والسلام شفاعت کوي یا به دوزخ ته ځي. نو وایي بیا به ملایکې یو کاغذ راوړي، هغه کاغذ به د ده هغه د نیکو هغه د څو اعمالو په طرف کې کېږدي، هغه به درانه سي. دی به ووایي دغه سړی به غږ وکړي چې یا ربه ما خو چې په ژوند کې څه نیکۍ کړې وې هغه مې هم ټولې ولیدلې، را معلومې شوې، او څه بد اعمال چې مې کړي وه هغه هم را معلوم شول. یا ربه نور خو زما په ژوند کې نیکي نه وله، دغه زما عملنامه اوس په چیش باندې درنه شوله. ملایکې به ورته وایي چې پلانکي په تا کې غیبت کړی و، د هغه نیکۍ راوړل شوې، ستا په عملنامه کې جمع کړول شوې، نو الله جل جلاله تا لره عفو وکول، ستا نیکۍ ډېرې شولې. نو محترمینو باید د غیبت څخه ځان وساتو، د غیبت څخه پرهیز وکړو، د غیبت څخه ځان عادي جوړ نه کړو. تفسیر در المنصور د سورة الحجرات آیات 12 او 14 صفحه 501 جلد 14
او دغه رنګ امام غزالي رحمت علیه مبارک په مکاشفة القلوب صبحه 315 باب نمبر 88 یو مستقل بحث باب ږدي په ذم او په بدوالي کې د غیبت. نو محترمینو غیبت هغه ستره ګناه ده چې هغه تر زنا هم سخته ده، تر زنا هم عذاب سخت دی. څوک چې ځان نیسي توبه به وکړي، الله جل جلاله به توبه قبول کړي. او هغه څوک چې هغه غیبت کوي تر هغه وخت چې مسلمان غیبت نه مسلمان بخښه نه ورته کړي، دته الله جل جلاله بخښه نه کوي. او بل دا په موږ کې یو ډېره د افسوس او ډېر د تعصب ځای دی چې غیبت په موږ کې هغه یو عام سوی دی. ملا هم په اخته دی، امي هم په اخته دی، شیخ هم په اخته دی. که یو ملا زنا کوي خلک به څومره تهمت ورباندې وایي چې دا زاني دی. او خو په هر مجلس چې ورشي که په غیبت ته ورګډ نه شوی دا په مجلس نه پوهېږي، د دې مجلس نه دی زده. نو ځکه وایي ابراهیم بن آدم رحمت الله مبارک یو وخت د ادرې سره ډېر کښېنستی، په ادره کې به ډېر ناست. علما پوښتنه ځینې وکړي چې ته ولې د خلکو مجالسو ته نه ورځې چې د مړو سره ناست یې؟ وایي ده ورته مړي تر ژوندو ډېر ښه دي، که زه غیبت کوم د غیبت نه راسره کوي. او د ژوندو سره کښېنئ، که ته غیبت نه کوې دی دې په غیبت مبتلا کوي. او مړي زما عبرت آخرت لپاره یو عبرت ځینې واخلم، د ژوندو سره چې کښېنم آخرت مې هېر. نو واقعا په دا زمانه کې موږ واقع سوي چې هغه هر مجلس ته ورشي هلته به غیبت وي. او رسول صلی الله مبارک ول په دوزخ کې مې ډېر د انسانانو هغه تجاران او زنانې ولیدلې. بیا صحابه کرامو پوښتنه ځینې وکړل چې د دې وجه رسول الله صلی الله علیه وسلم تجاران خپله دنیا هغه چې الله ورکړې ده د هغه دپاره یې نه استعمالوي، په نارواو کې استعمالوي. او ښځې هغه غیبت ډېر کوي. دا عمل په ښځو کې بیخي ډېر دی. الله جل جلاله دې زموږ ماحول زموږ معاشره له دغه یو عظیم او بدې ګناه څخه خلاص کړي. یو وخت مې د امام شرعاني رحمت الله کتاب تنبیه المختارین کتلی، هغه د غیبت په بیان په پای کې بیا ویلي وه چې که سړی د یو چا غیبت وکړي او هغه ته نه ورسېږي، دی تر هغه له مخه د هغه په حق کې مغفرت وغواړي، الله جل جلاله به بیا په دغه ګناه نه ونیسي. نو بیا ډېر شکمن وم. خو بل وخت مې په تفسیر مظهري کې د سورة الحجرات د 12 آیات په تفصیل کې هم ولیدل. خو اوس الحمدلله په در المنصور جلد 14 صفحه 1509 کې یو روایت ذکر کوي د انس رضی الله عنه باره څخه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم کفارة الغیبة کې کفاره د غیبت هغه دا ده ان تستغفر لمن اغتبته، چې ته مغفرت وغواړې د هغه چا دپاره چې تا په هغه کې غیبت کړی. دغه رنګه امام بیهقي رقم د حدیث 5780 کې ذکر کړی دی. او جلال الدین سیوطي رحمت علیه په در المنصور جلد 14 صفحه 509 د سورة الحجرات د 12 آیات په تفسیر. او دغه رنګه وایي د عبدالله بن مبارک رحمت الله علیه څخه روایت کوي چې دی وایي واذا اغتاب رجل رجلا، چې یو څوک د چا غیبت وکړي او بیا په هغه باندې هغه نشي خبر، خو دی د هغه دپاره مغفرت وغواړي، الله جل جلاله به معاف کړي. نو محترمینو غیبت مه کوئ په چا کې. بیا که بل فرض غیبت وسي نو چې لا غیبت له ځایه راولاړ شي یا په مجلس کې الله ته خو چا ته عفو وکړي چې ما غیبت کړی دی، الله ته بخښه ورلره وکړي، ته یې وبخښې، ته نجات ورلره ورکړې. نو چې ته بیا رحم پر ده باندې وکړې، الله جل جلاله به دې بیا نه په ونیسي. او که غیبت هغه ته ورورسېدی بیا تر هغه وخته پورې معافي نشته چې تر څه وخته پورې هغه ده بخښلی نه یې او د عفو نه یې درته کړي. الله جل جلاله دې موږ ته هغه اعمال را نصیب کړي چې الله په راضي کېږي. د هرې وړې او غټې ګناه څخه دې الله موږ ته اجتناب راکړي. الله عاجز یو، ډېر عاجز یو. الله شیطان را سره ده، نفس را سره دی، هوا را سره ده، د دنیا د معاشرې تقاضا را سره ده. الله پاک د ټولو څخه ته حفاظت راکړي، ته مو وساته، ستا په حفاظت مو وساته، ستا په فضل مو وساته. که ستا فضل نه وي یا ربه موږ څخه به ډېرې تعدایې وسي،
ذکر رسول صلی الله علیه وسلم بارک و بیبي فاطمه الزهرا رضی الله عنها بارک به ویل ولې بیبي فاطمه الزهرا بیبي فاطمه الزهرا دا دعا ډېره کوو چې یا رب ستا بې فضله مو د سترګو په رب باندې هم مه پرېږده او خپل نفس ته مو میله کوه ربه ستا فضل را باندې وکړه نو الله ته پر موږ رحم وکړه زموږ مجالس د غیبتو څخه خلاص کړه زموږ په مجالسو کې ستا د دین او ستا د ذات او ستا د حبیب بیانات نشر کړه الله جل جلاله چې په هر مجلس کې دیني مباحثه او دیني بحث شروع شي پر خلکو باندې وغمیږي الله زموږ خلک د دین سره په الفت او په مینه کې هغه محبت او مینه او الفت له دین سره ډېر کړه چې تر هر ډول مجلس د دین مجلس کې ته خوند ورکړي والسلام علیکم ورحمة الله